څېړونکي وایي هغه کسان چې د زړه ضربان یا ټکان لري نو دوی باید ځیرک موبایلونه له زړه لرې وګرځوي. پیس میکر هغه آله ده چې د زړه د ټکان د تنظیمولو په پار په سینه یا خېټه کې ایښودل کیږي. د الکترونیکي کړنو په پایله کې زړه اړباسي چې منظم ټکان ولري. یوې ډلې روغتیا پالانو 300 کسه د زړه ناروغان تر څېړنې لاندې ونیول چې آیا په رښتیا هم موبایل زیان ورته لري؟ که یې لري څومره دی؟ په کوم وخت کې د موبایل تاوان لا ورته ډیریږي؟ دوی په 3 حالتونو کې ناروغان تر څېړنې لاندې ونیول، کله چې چاته به یې زنګ وکړ، کله چې خبرې کولې او هغه وخت چې اړیکه به یې پرې کړه. دوی په دې 3 حالتونو کې د موبایل خپریدونکي څپې او امواج څېړل، د هغوی کچه معلوموله. جوته شوه چې د دې څپو ډیر اغیز د زنګ وهلو وخت کې و او څپې ډیرې خپرېدې. همدا وخت و چې د دې ناروغانو د زړه فعالیت کې ګډوډي را پیدا کېدله. هغه کسان چې د زړه د روغتیا لپاره ځینې ماشینونه کاروي د زیرکو او نورو موبایلونو کارولو کې دي احتیاط کوي. دا هم ورته نه ویل کېږي چې موبایلونه بیخي وغورځوئ، خو احتیاط ورته پکار دی. ځینې روغتیا پالان خو دا هم وایي چې ان د برق لینونه دي له استوګنځیو څخه لږ لرې وغځول شي، ځکه کیدای شي د زړه د ماشینونو کړنې خرابې کړي. نو سپارښتنه کېږي چې د زړه ناروغان د موبایلونه د زړه پر سر جیبونو کې نږدي څو روغ پاتې شي. لږ تر لږه د 15 تر 20 سانتي متره دې له زړه څخه لرې وساتي.